بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك دوسوات ديرشم صفحة الوحدة العاشرة لسما وحدة شبيتم درس التدريب الثالث. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دغه باراګراف ورولئ او بیا د هغې نه وروسته لاندې یو څو سوالونه دي هغه جواب کړئ. هذا فصل الصيف. الجو حار في الرياض هذه الأيام. درجة الحرارة 40. مالك لا يحب الحر. هو يذهب مع أسرته إلى باكستان. تذهب الأسرة بالطائرة. يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان. الجو معتدل هناك. وسرازو د دې معنا ته هذا دا کله چې موږ یو کس ته اشاره کوو او دا کس مذکر وي نارینه وي نو هذا، او که چېرته مؤنث وي هذه، نو دلته موږ د هذا اصطلاح استعمالو. نو هذا د یو مذکر لپاره استعمالیږي ځکه چې دا ورپسې فصل چې دی فصل مذکر دی او یو دی مفرد دی، نو ځکه ورته د هذا لفظ استعمالو. هذا دا فصل الصيف د وړي موسم دی. هذا فصل الصيف دا د وړي موسم دی. الجو حار في الرياض. الجو موسم یا فصل، حار ګرم دی، في الرياض په ریاض کې. ریاض د سعودي یو ښار دی بلکې مرکز دی. الجو حار موسم ګرم دی، في الرياض په ریاض کې، هذه الأيام په دې ورځو کې. درجة الحرارة 40. درجة الحرارة د حرارت درجه 40 څلوېښت ده. مالك لا يحب الحر. دا حتما زما په شان دی. مالک لا يحب الحر، ګرمي نه خوښوي. ګرمي د هر چا نه خوښېږي، خو کله معلومیږي چې ستا ګرمي نه خوښېږي کله چې دوه یخ او ګرمو ځایونو کې انتخاب د یخ وکې. مطلب دا دی چې په اوړي او ژمي کې البته بیا نو ستا ګرمي نه خوښېږي. او داسې خو هر څوک خوښوي چې په اوړي کې په یخ ځای کې اوسېږي او په ژمي کې په ګرم ځای کې اوسېږي. په هر صورت هو هغه، هو د مفرد مذکر لپاره استعمالیږي. کله چې یو کس وي او نارینه وي وایو هو هغه. هي د ښځینه لپاره استعمالیږي البته که یوه وي. نو هو هغه یذهب زی مع اسرته، مع سره اسرته د هغه کورنۍ، الى تا باکستان. هو یذهب مع اسرته الى باکستان. هغه خپل کورنۍ سره پاکستان ته ځي. تذهب الاسرة کورنۍ ځي بالطائرة په جاز کې، په طائره کې. يقضي تیروي مالک مع اسرته خپل فامیل سره خپل کورنۍ سره شهرا یوه میاشت په پاکستان، په پاکستان کې. الجو موسم یا فصل معتدل نورمال دی، برابر دی، هناک هلته. اوس راځو لاندې اووه پوښتنې دي بلکې اته پوښتنې دي. دا به تاسو جواب کوئ. زه یو تیز مرور پرې کوم. أي فصل هذا؟ دا کوم فصل دی؟ کیف الجو في الرياض؟ په ریاض کې موسم څنګه دی؟ کم درجة الحرارة في الرياض؟ په ریاض کې درجه حرارت څو ده؟ د تودوخې درجه څو ده؟ کم درجة الحرارة في الرياض؟ هل يحب مالك الحر؟ ایا مالک ګرمي خوښوي؟ أين يذهب مالك مع أسرته؟ مالک د خپل کورنۍ سره چیرته ځي؟ شپږمه پوښتنه كيف يذهب إلى باكستان؟ باکستان ته څنګه ځي؟ اوومه پوښتنه كم شهرا يقضي مع أسرته في باكستان؟ كم شهرا څو میاشتې يقضي تیروي مع أسرته في باكستان خپل کورنۍ سره په پاکستان کې. كيف الجو هناك؟ هلته موسم څنګه دی؟ هوا څنګه ده؟ انتقالي جو څلورم تمرین ته. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دا باراګراف ولولئ او بیا لاندې سوالونه جواب کړئ. زه به باراګراف شرحه کوم او جوابونه پیدا کول سخت کار دی او هغه هم ستاسې کار دی.
ځکه همیشه څوک چې تدریس کوي، معلم وي، استاد وي، هغه سخت سوال نه حلوي، هغه په زده کوونکو حلوي. په ګپ به یې ونیسو سره. راځم زه پاراګراف لولم. هذا دا فصل الشتاء د ژمي موسم دی. ترکیه باردتون، ترکیه یخه ده، جدا ډیره زیاته فی هذا الفصل په دې موسم کې. ترکیه باردتون جدا فی هذا الفصل، ترکیه په دې فصل کې په دې موسم کې ډیره یخه ده. صالح لا يحب البرد، صالح یخنی نه خوښوي. یخنی خو خلک سکی هم کنه، که د هغې په ځای یخه هوا ووایو ساړه به ووایو، بیخي د پښتو لفظ دی. صالح ساړه نه خوښوي. درجة الحرارت د تودوخې درجه تحت الصفر د صفر نه ښکته ده، د صفر نه لاندې ده، فی اللیل د شپې. العطلة رخصتي بعد اسبوع د هفتې نه وروسته ده، یعنی یوې هفتې نه وروسته رخصت دی. سیذهبو، بار بار مې ویل یذهبو فعل مضارع دی، یذهبو زی. دا سین چې پرې داخل شي نو دغه فعل د حال نه مستقبل ته بدلوي. یذهبو زی، سیذهبو لاړ بشي. سيذهب صالح، صالح بلاړ شي الى مکة للعمرة، مکې ته د عمرې لپاره. والصلاة في المسجد الحرام، او المنز چې په مسجد حرام کې وکړي. ځکه چې په مسجد حرام کې د مسلمانانو په عقیده تقریبا 1 لک دی، که په څو منځونو باندې حسابیږي، البته د ثواب په اساس. الجو دافئ، هوا ګرمه ده، موسم ګرم دی. فی مکة هذه الايام، په مکه کې په دغه ورځو کې. دا دافئ او حار، دا حار چې کله وایو ګرم نو مطلب یې د اوړي هغه سخته ګرمي وي کنه، سخت ګرم. دافئ عموما داسې ګرمي وي چې لږ معتدله وي او ګرمۍ ته میلان ولري، لکه منګه په اوبو کې تړمې اوبه ورته وایو، یخماتې اوبه ورته وایو چې لږ ګرموالی ولري. نو په موسم کې دافئ هغسې دی چې لږ ګرم وي، نسبتا ګرم وي. راځو پوښتنو ته. پوښتنې زه کوم، شرحه کوم، د تیر په شان جوابونه به سخت دي چون هغه به تاسو پیدا کوئ. پاس پاراګراف کې شته. ایو فصل هذا، دا کوم موسم دی؟ کیف الجو فی ترکیه، په ترکیه کې موسم څنګه دی؟ دریمه پوښتنه، کم درجة الحرارة فی اللیل، د شپې د تودوخې درجه څو ده؟ هل يحب صالح فصل الشتاء، آیا صالح د ژمي موسم خوښوي؟ لماذا، ولی؟ دا به زه پښتو کې جواب کوم. صالح د ژمي موسم نه خوښوي، ولی؟ ځکه چې په ژمي کې ساړه وي، یخني وي. نو دا به تاسې عربي ته همداسې ترجمه کوي. متى عطلة صالح، د صالح رخصتي کله ده؟ أين سيذهب، چیرته به ځي؟ ماذا سيفعل هناك، هلته به څه کوي؟ یفعلو نه دی، سيفعلو. که یفعلو وای ماذا يفعل هناك، هلته څه کوي؟ ماذا سيفعل هناك، هلته به څه کوي؟ کیف الجو فی مکه، مکه کې موسم څنګه دی؟ البته مکه او کعبه کې باید فرق وکړي. کعبه هغه توره کوټه ده، د عکس کې چې ښکاري موږ سره توره کوټه چې وي، دا کعبه د مکه پوره ښار دی. 213 صفحه ختمه شوه. اوس به مې ویلي چې ختمه شوه او 211 صفحې ته انتقالیږو. دا نو د لیکلو برخه ده. البته دا عموما د ماشومانو لپاره ده. که چېرته ماشومان دغه درسونه تعقیبوي نو اړ دي چې دغه حروف سره پیوست کړي، خو عموما هغومره ماشومان به هم نه وي حتما چې دغه درسونه څوک تعقیبوي او دې ځای ته رارسېدلي وي، د داسې درجې او لیول نه به راوتي وي چې حرفونه سره یو ځای کې کلمې لیکلی شي. نو دلته سره دا فا صاد لام سره یو ځای کوو، فصل، ربیع، بارد، دا یو ځای کول دي. انشاءالله چې دا ډېر اسانه دی. لاندې هم حروف یو ځای کول دي. اکتب الکلمات تحت الصور کما فی المثال. دلته نو دجاج یعنی چرګ یا چرګه ده، خیمه ده، شاطئ د بحر غاړه ده. د هر یو عکس لاندې خپل هغه نوم او اصطلاح لیکئ. 212 صفحه کې بیا هم د تیر په شان هغه اسانه کار دی. نو عطله د چش سره یو ځای راځي، عطلة الاسبوع، شاطئ بحر سره وي، د سین غاړه سین سره وي کنه، غاړه د سین سره وي. نو داسې به دا سره پیوست کوي د الف و با، او تعبیرات به ولیکئ چپ طرف ته. تعبیر مطلب دغه
یو جمله چې اول جوړ کی مثلا عطلة الاسبوع د عطلة الاسبوع په حق له یو جمله برابر کوي لکه انا احب عطلة الاسبوع ذکر رخصتیار څو خوښوي زه د هفتې رخصتي خوښوم. التدریب الخامس بیا هم د همغې په دوام ګورو چې په پنځم تمرین کې څه دي. رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال. الربيع فصل هذا غیر منظم الفاظ دي منظمه وي او جمله ترې جوړو. الربيع فصل هذا فصل الربيع. الحرارة درجة كم درجة الحرارة او دا نور چې سخت دي دا و تاسې ته پرېږدم زه به همیشه ترې اسانه حلوم. التدريب السادس شپږم تمرين. املاء الفراغ مما بين القوسين كما في المثال. اشرب هذا الشاي دا شاي وسكا. هيا نذهب إلى السوق كالتلفاز زه چې ځو چېرته تلویزیون ته که بازار ته. نو دا جملې هم تاسې ډکې کوئ سره. څلورم ذهب الشتاء وذهب البرد ځکه چې په ژمي کې الحر نه وي البرد وي یخني وي که نه. انسخ په عربي کې که انګلیش کې اګزیکټ ترجمه وکړو کاپي اټ دا کاپي که یعنې دلته اخضر دی دلته مو ولیکه 50 دلته مو ولیکه. عموما ما مخکې وویل چې دا املایي د لیکنې برخه ده. اختبر نفسك دغه وحده زموږ لسمه والحمدلله ختمه شوه. نو دلته اختبر نفسك د ځان نه امتحان واخله. دغه المفردات دي ټول تکرار دی دا به تاسې حل کوئ او بیا یې وګورئ چې ستاسې کوم یو صحیح دی کوم غلط دی تاسې ته به اندازه ولګي زموږ د پېښوري پښتنو خبره. په هر صورت 11مې وحدې ته ورسېدو. الوحدة الحادية عشرة د څه په هکله ده؟ د الناس والاماکن خلک او ځایونه. نو که په راتلونکي درس پورې ژوندي وو انشاءالله هم دلته به سره ګورو درس کې به سره میلاو شو یو ځای به یو انشاءالله. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.